بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، بچی ډیر لوی نعمت دی او د هغې تربیت انتهایی ضروری دی. د هغې د تربیت په حواله سره یو څو بیتونه د اردو ذکر کوم چې پای کې د اولاد د تربیت اهمې نکتې دي او هغه ابیات دا دي: یہ بچے یہ پھولوں سے بڑھ کر پیارے، بزرگوں کے مشتاق نظروں کے تارے. یہ بچے دا بچی یہ پولې سے بڑھ کر پیارے، چې د ګلونو نه زیات خواږه دي. بزرگوں کې مشتاق نظروں کې تارې، چې دا د مشرانو هغه مشران چې هغوی د بچو سره شوق لري، دا د هغوی د نظرونو ستوري دي. چمکتے دمکتے ہوئے ماہ پارے، یہ سرمایہ قوم و ملت ہے سارے. دا پړکېدونکي چمکېدونکي ماهپارې د قوم او د ملت سرمایه د ټول. یہ باتیں بلا کون سی سیکھتے ہیں، یہ بچے جو دیکھے وہیں سیکھتے ہیں. دا صرف کمې خبرې زده کوي، دا بچي کمې خبرې یاد ساتي. یہ بچے جو دیکھے وہیں سیکھتے ہیں. دا بچی چې کمې خبرې وویني نو هغه زده کوي. بچی چې کمې خبرې ویني نو هغه زده کوي. په خولې څه وایي نه، خو هغه یادوي. که پلار نسواره چې دی ګوري نو دی دا نسوار یادوي چې بابا چې جدا به ښه شی وي. بابا درس غوبل کور کوي دی ویني، هغه وایي چې دا به ښه شی وي. بابا غټ غټ کنځل کوي دی ویني، وایي چې دا به ښه شی وي. که بابا تلاوت کوي، نفل کوي، بابا ذکر کې ناست دی، نو چې دی ویني نو دی رنګلی دی وي دا به ښه شی وي. بس د بابا کارونه او د ده نظر دی هغه زده کوي. اگر ان کو دانش کدوں میں بٹھائے، پیار اور لگن سے لکھائیں پڑھائیں. که چېرې دی دانشکدو کې د علم په ځایونو کې سړی کښېني، مکتب کې، مدرسه کې او دارنګې تعلیمي اداره کې، پیار اور لگن سے لکھائے پڑھائے. درس غوبل والو ټکولو سره نه، مینې محبت سره دی ته لیکلو شي، پړیو شي. ذہانت کی یہ اپنے جوہر دکھائے، خطاب ایک دن فخر ملت کا پائے. نو ذہانت دا دوی به د خپل ذهانت جوهر ښکاره کی بیا، او یو ورځ به د فخر ملت خطاب بیا منی. یہ و دانش و آگاہی سیکھتے ہیں، یہ و دانش و آگاہی سیکھتے ہیں. دی دانش او خبرداری زده کوي. یہ بچے جو دیکھے وہیں سیکھتے ہیں. دا ماشومان چې څه ګوري نو هغه زده کوي. اگر ہم کریں ان پہ تنقید اکثر، جو ٹھہرائے ان کو بہائم سے بدتر. اگر ہم کریں ان پہ تنقید اکثر، که موږ د دوی په کارونو باندې تنقید کوو زیات، همیشه ناتجربه کار پلار، مور، مشر ورور دا ماشوم وی ټکی په هر کار یې ټوکي. وایي که دا موږ په دې باندې کوو او دوی سره داسې رویه ساتو، جو ټهرائے ان کو بهایم سے بدتر، چې هغه دوی موږ ته ښکاره کوي او دوی ته ځان ښکاري بیا د ځناورو نه بدتر. نو که موږ دوی سره دا ډانډ ټپټ او وال ټکول داسې کوو چې د ډنګر نه زیات دی نظاره ورکوي. اثر اس کا ہوتا ہے الٹا سراسر، نہیں کلتے ان کی طبیعت کے جوہر. نو د دیوالو ټکولو اثر به الټا وي سراسر،
او د دې جوهر د طبیعت په نه کولاویږي. ये सख्ती से बेराह रूई सीखते हैं, ये सख्ती से बेराह रूई सीखते हैं, ये बच्चे जो देखे वहीं सीखते हैं. سختۍ سره دا بچي غلطه لار اختیاري، बेजा सख्ती به په बच्चों نه کې. ये बच्चे जो देखे वहीं सीखते हैं, बच्ची چې څه ویني نو هغه زده کوي. बुजुर्गों के अतवार अच्छे न हो गर, बुजुर्गों के अतवार अच्छे न हो गर, न हो वो नमाज और रोज़े की خوگر. که د مشرانو طریقې ښې نه وي، د مونځ او د روژې پابند نه وي، تو بچے بھی بے دین ہوتے ہیں اکثر، تو بچے بھی بے دین ہوتے ہیں اکثر، نہ خوف الہ اور نہ شرم پیغمبر. که بچی چې بزرگان مشران هغه مونځ نه کوي، روژې نه نیسي او د هغې اطوار او عادات خرابي، تو بچی بھی بے دین ہوتے اکثر، نو بچیم اکثر بیا بے دینه دین سره تعلق نی، نه خوف الہ اور نه شرم پیغمبر. نه د الله نه یریږي، نه د پیغمبر نه حیا کوي. حقائق سے یہ بھی رخی سیکھتے ہیں، حقائق سے یہ بھی بے رخی سیکھتے ہیں، یہ بچے جو دیکھے وہیں سیکھتے ہیں. د حقایقو نه هم دی بې رخي کوي، او بچي چې دی دی چې ویني څه نو هغه زده کوي. دې کې زبردست نکتې د ماشومانو د تربیت رالی. یو دا چې بچي چې څه ویني نو هغه زده کوي، نو دې ته ته د تربیت مثبت کارونه ښایه، د منفي کارونه دی لرې ساته. دویم دا چې د بچو سره تنقید پای باندې دا کول، هر وخت د هغې کارونه هغې باندې سرزنش کول، دا دوی مایوسه کوي. دارنګې دریم بچو سره سختی کول، دا همیشه سختی کول نقصان کوي. او څلورم دا چې دی چېرته مثبت نیک ځای کې تعلیم ته کېنوه، چې په مینه دوی سره پړی او دوی ته لیکل وشي، نو د دې جوهر به او ذهانت به بیا کولو شي، یو به یو مقام چې دی نو حاصل کړي. او د دوی چې دی نو خیال او نظر هغه ساتل پکار دي. همیشه وقتی نظر سره د دې اصلاح صرف نه کیږي، د دې جاری چې دی نو نگرانی پکار ده. دا بیتونه بار بار واورېدی شي او دې سره د خپلو بچو فکر پیدا شي، چې هغې کې مرکزي نظر د دې دی چې ته دوی ته ښه مناظر وښایه، او دا ابتدا کې چې کومې خبرې دي نو دا النقش فی الحجر په شانتې دي، ذهن کې دا نقش کېږي لکه د ګټې په شان. الله دې زمونږ ته د خپلو بچو د تربیت توفیق نصیب کړي، آمین.